الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو معززو محترمو درنو خويندو او ورونو، هغو خويندو ته یو څو مخصوص آداب چې زمونږ آواز تر هغې رسیږي، او هغو ورونو ته زمونږ خواهش چې دغه پیغام یا بیان تر خپلو خویندو خپلو میرمنو د خپل کور تر زنانو ورسوي. اول داسې آداب یا هغه مخصوص شان چې تر زنانو پورې زمونږ تر خویندو پورې تعلق لري او په هغه کې ډېر شان د حیا د عزت رانغښتي دي، ځکه حیا د زنانو لپاره د ښځو لپاره زینت ده. نو کله چې د یوې خور څخه د یوې ښځې څخه حیا ورکه سي، حیا لیرې سي، ګویا هر څه ورڅخه لیرې سوله. د ښځې نه چې حیا ولاړه، آداب یې ختم سوه، هغه ښځه بیا په دنیا کې د چا په ګټه او د چا په ښه باندې نه ورځي، ځکه حیا، عزت، ادب دا د ښځې لپاره یو خزانه ده، یو زینت دی او یو ښایست دی. د هغو آدابو څخه یو اته دانې ادبونه یا اته دانې د حیا د عزت شیان موږ خپلو خویندو ته ذکر کوو. اول شی دا چې د نارینه و مجلس ته چې کله زنانه ورځي اجازه به اخلي. همیشه لپاره ښځه باید هغه مجلس ته چې په هغو کې نارینه ناست وي دا به اجازه حتما اخلي، که څه هم هغه مجلس د دې د خپلو ورونو وي نو هغه څخه به اجازه اخلي، خصوصا په هغه وخت اجازه چې د خوب یا پرېوتلو وخت وي، لکه د غرمې ټیم د خوب دی یا د سهار د لمانځه وروستی وخت یا د ماښام وختونه. دا وختونو کې باید زنانه چې کله د نارینهو مجلس ته ورځي، د نارینهو د ناستې ځای ته ورځي، اجازه به اخلي. دویم، ښځه باید د همیشه لپاره په کښته آواز باندې خبرې وکوي، که څه هم دغه خور دغه زنانه د غضب او د درد او د قهر په حالت کې وي، خو دې دپاره لازمي خبره ده چې دا به په کښته آواز باندې خبرې کوي چې بل څوک یې آواز وانه اوري، نامحرمه کسان. دریم دا چې ښځه چې کله د یو اشد ضرورت لپاره د کور څخه وځي نو د دې لپاره دا لازمي ده چې دا به د لارې په منځ کې نه بلکې پر کناره باندې د لارې پر اړخ باندې ځي، د لارې پر اړخ او پر کناره باندې به روانه وي، یو طرف ته به وي، منځ کې به د لارې نه ځي. دا د زنانۍ لپاره یو ادب، یو حیا ده. او څلورم دا چې زنانه باید حتمی په ټلیفون کې یا په عامو ځایونو کې په لوړ آواز باندې خندا ونه کړي، که په خپل کور کې وي، که د بل چا کره میلمه وي، که چیرته په لاره کې ځي، که یو هسپتال ته ځي یا یو بل مشکل ورته پیښ وي، یو ځای ځي د ضرورت پر وخت باندې، په لاره کې یا په کور کې یا د بل چا په کور کې په زوره به خندا نه کوي. دا د ښځې لپاره ضروري مخصوص ادب او د حیا خبره ده. او پنځم دا چې د ښځې لپاره په لاره کې په زوره خبرې کول یا د خپلو مشرانو په مخ کې په زوره خبرې کول یا په لاره کې یا د بل چا کره په ګوتو باندې ټکان کول دا هیڅ مناسب نه دي. د ښځې لپاره دا نه دي پکار، د دې څخه دې پرهیز او اجتناب وکوي.
شپږم دا چې د ښځې لپاره په لباس کې، په جامو کې یا په عامه اصطلاح په کپړو کې چې کم شان په بدن باندې اغوستل کیږي او دا شان په تګ کې، په ناسته ولاړه کې، په دې ټولو کې به ځانګړی احتیاط کوي. لباس به یې پراخه وي، لباس به یې تنګ نه وي او جامې به یې سم وي، تر هغې به یې بدن نه معلومیږي، نرۍ به نه وي او دا شان ټیکری یا پوړنی هغه به یې ښه غټ وي چې د دې سر، د دې غاړه، د دې سینه، د دې ملا دا ټول په هغې کې پټ وي. او دا شان په تګ کې چې کله یو ځای ځي خپلو پښو ته به ګوري، خپل مخ ته به ګوري، هسې نه چېرته زغواره سي یا چېرته یو ځای نوک وخوري، سرپلوک وخوري. د دې دپاره دا ډېره بده خبره ده. او دا شان په لاره کې تګ کول، هغې کې ډېر احتیاط کول، په ناسته ولاړه کې ډېر احتیاط کول، دا د زنانۍ لپاره د مخصوصو آدابو څخه دي. په دې ټولو کې بیا دا ځانګړی احتیاط کوي. اووم دا چې ښځه باید د لباس یا د کپړو یا د کالیو د بدلولو پر مهال باندې دا په خپله خونه کې وي یا په بل داسې ځای کې وي چې هلته بل څوک نه وي. دا به هلته تنها وي، دا به هلته ایکړه وي او په ځان پسې به دروازه ښه ټینګه بنده کړي. ښه چې په دروازې بندولو باندې مطمئنه سي، هلته به دا بیا خپل لباس په ښه شان باندې، ښه حیا باندې، عزت باندې بدلوي. اتم دا چې ښځه باید حمام، هغه ځای کې چې غسل کېږي، هغه ځای کې چې اودس کېږي، هغه ځای کې چې ضرورت پره کېږي، کله چې هغې ته داخله شي نو هلته به دا په ځان پسې دروازه ښه ټینګه بندوي چې هلته هم د دروازې د پربندولو باندې ښه مطمئنه سي، ښه یې زړه ورباندې پوره سي. د هغه وروسته به بیا هلته په حمام کې یا غسلخانه کې خپل ضرورت بیا پوره کوي. نو دغه یو څو مخصوص آداب خاص زمونږ تر خویندو هغه یې باید را سره عملي کړي. په دې ټولو کې د ښځې لپاره حیا پرته ده، د ښځو لپاره په دې کې حیا ده، د هغې آداب پکښې دي. نو چې کله دغه یو څو اته مخصوص آداب چې مونږ ذکر کړه عمل ورباندې وکړي، هم به خپل خاوند ورنه خوشحاله وي او هم به سر ورڅخه خوشحاله وي، هم به خوښې، هم د کور نور غړي. دا شان یو څوک لور ده، د پلار لور په خپل کور کې ده، واده شوې نه ده، ورونه به ترې خوشحاله وي، پلار به ترې خوشحاله وي، په کور کې نور د کور غړي به خوشحاله وي. ځکه کومه ښځه کې چې حیا وي، کومه ښځه کې چې ادب وي، کومه ښځه کې چې عزت وي، د هغې څخه بیا ټول راضي وي. هر یو دا غواړي چې کاش په زړه کې مو ځای ورکړی وای، د هغې به په کور کې عزت وي ځانګړی، او دا شان هر یو به غواړي چې دا خوشحاله وساتي او دا شان ځان ته نږدې کړي. هر یو په زړه کې به لکه ورونه، پلار، خویندې، مور، د کور نور غړي، د هغوی په زړونو کې به دا ځای لري. ځکه چې کوم انسان کې دغه ادب او حیا پرته وي، هغه انسان بیا په هغه کور کې، په هغه مجلس کې، په هغه ځای کې عزتمند وي. ته مې تر خپلو خویندو پورې یو څو مخصوص آداب ورسوله. الله رب العزت دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي، تر نورو یې ورسوي او موږ د دعاګانو د نیکو دعاو په هیله یو. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.